ولسمشر ډونالد ټرمپ افغانستان ته راغلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ناڅاپي سفر کابل ته راغلی او له ولسمشر غني سره یې له نږدې لیدلي دي. ولسمشر غني ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټر لیکلي دي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن ماښام په باګرام کې د ولسمشر غني سره ولیدل. ویل کېږي ولسمشر ډونالد ټرمپ په ناڅاپي سفر کابل ته راغلی او په باګرام کې له امریکایي پوځیانو سره لیدلي دي او همداراز ولسمشر غني هم باګرام ته ورغلی او هلته یې ورسره لیدلي دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ په باګرام هوایي ډګر کې له امریکایي پوځیانو سره ماښامنۍ هم ترسره کړې ده. ویل کېږي په دغه تړاو ځانګړې ماښامنۍ جوړه شوې وه. په دې تړاو رسنیو ته ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي چې ولسمشر ټرمپ دا ناڅاپي سفر په کوم تړاو ترسره کړی دی. خو ویل کېږي داسې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ یو ځل بیا خبرې تودې شوي او ښایي د ولسمشر ټرمپ سفر هم افغانستان ته په همدغه تړاو شوی وي. تېره ورځ رسنیو په خپلو راپورونو کې ویلي چې امریکا او طالبانو یو ځل بیا سره په قطر کې ناسته کړې ده او دواړه لوري هڅه کوي ترڅو د افغانستان مسلې ته حل لاره پیدا کړي. همداراز ډونالد ټرمپ هم تېره ورځ په خپلو څرګندونو کې ویلي چې دوی به ژر له طالبانو سره هوکړې ته ورسیږي او له هغه وروسته غواړي چې امریکایي پوځیان هم له افغانستانه وباسي.